سلامونه، ښه راغلاست دوستانو. نن موږ او تاسې په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو وایروس جوړ کړو. یو وایرس څنګه جوړیږي او عملاً موږ دا وینو چې څنګه کولی شو یو کمپیوټري وایرس جوړ کړو. خو د هر څه څخه مخکې بیا هم دا وایو چې دا موږ ویډیو یې دې دپاره نه کوو چې تاسې وایرس جوړ کړئ، خلکو ته ضلل ورسوئ او یا هم مشکلات خلکو ته جوړ کړئ. موږ او تاسې دا وایو د دې په خاطر باندې چې ویې پېژنو وایروس څنګه جوړ شوي دي، هغه په باره کې موږ ذهنیت خلاص کړو او خپل او نور خلکو سره کومک وکړو تر څو د وایروس او د مضره سافټویرونو څخه مخنیوی وکړي. نو دا یوازې د تعلیمي پرپس په خاطر یا هدف په خاطر باندې موږ غواړو چې دا کار مخته بوځو. نو تېره ورځ درسونو کې موږ او تاسې په دې موضوع خبره کړې وله چې وایروس څه شی دي. هغه ضللي او مضره سافټویر یا پروګرامونه دي که چیرې کمپیوټر ته یا موبایل ته یا هر ډیوایس ته داخل سي، هلته د مشکلاتو سبب کیږي. بعضې وایروس داسې دي مثلا د مونږ کمپیوټر کې څه ضلل نه رسوي، خو چې کمپیوټر ته راغله نور کمپیوټر کار نه کوي، بیخي ضعیفه کار کوي. ولې؟ ځکه چې وایروس خو یو پروګرام د هغه بل څه نه دي. کمپیوټر یوازې په همغه وایروس باندې کار کوي. ټول رام او پروسیسر د کمپیوټر چې وي هغه هم د وایروس باندې کار کوي. نو دا نور پروګرامونو ته وخت نه پیدا کیږي او رم مشغوله ساتي، دا مشغوله ساتي. داسې وایروس سره چې موږ سره د کمپیوټر ډیټا یا معلومات چې څه دي دا له منځه وړي. بعضې داسې دي چې هغه هایډ کوي، وایروس د هغوی په ځای باندې خپل ځان راښکاره کوي. نو مختلف قسم ته وایروسونه دي، مختلفو اهدافو په خاطر باندې جوړیږي چې دا به انشاءالله موږ او تاسې راتلونکو ویډیوګانو کې تفصیلي په هر قسم باندې غږیږو. خو نن راځو موږ او تاسې دې باندې کار کوو چې وایروس څنګه جوړیږي. راځو یو وایروس جوړو، جالبه وایروس جوړو. راخلو نوټ پډ پروګرام تاسې پیژنئ که نه؟ نوټ پډ پروګرام خلاص کړئ. دلته موږ لیکو سټارټ یعنې CMD کمانډ پرامپټ خلاص کړه. په پرامپټ کې ورته موږ ته څه خلاص کړه؟ راځم ورته لیکمه چې څه شی www.google.com او لاندې بیا راځم لیکم ورته یم start www.youtube.com او start فاصله www. او ورته لیکو مثلا facebook.com دا هم ولیکه او بیا ورته لیکم چې start فاصله نوټ پډ کوم پروګرام خلاص کړه نوټ پډ. بیا ورته لیکو چې start فاصله MS پینټ پروګرام خلاص. دا لیکنه یا نوشته ما په نوټ پډ پروګرام کې وکړله. اوس دا واخلئ ثبت یې کړئ. که چیرې دا موږ ثبت کړو خو همداسې نوشته ده بیرته خلاصیږي، نو دلته یو نوم ورکړئ، هر نوم کې مثلا ABC، خو دا ضرور دی چې د نوم په آخر کې .bat تاسې ورکړئ. څه ورکړئ؟ .bat بیچ فایل یا سیسټم فایل کریټ کړئ. دا مو کلیک. اوس موږ او تاسو سره د abc.bat په نوم فایل ده. دا فایل که چیرې څوک کلیک کړي دی څه خلاصوي؟ هماغه ټول پروګرامونه څه کوي؟ خلاصوي او خلاص یې کړل. وینئ موږ او تاسو چې دا ټول پروګرامونه یې څه وکړل؟ یوټیوب هم خلاص کړه، فیسبوک هم خلاص کړه او ګوګل هم خلاص. اوس زه دا غواړم دې نه یو وایرس جوړ کړم دې فایل نه. لکه څه رقم ته وایرس جوړ کړم چې دا فایل موږ کلیک کړو نور دې موږ په کمپیوټر کې همدا ټول پروګرامونه خلاصیږي، متواتر شکل سره دې جریان لري. نو رایټ کلیک کوو، دلته ایډیټ به ورپسې ووهئ. ایډیټ یعنې غواړو موږ دې کې تغییر راوړو. ایډیټ. اوس زه غواړم چې دا کار په همداسې متواتر شکل سره وشي. نو راځم دلته اول لیکو آټ ایکو او آف. دا ولې لیکو؟ دا ځکه چې همدغه کمانډونه بیرته په CMD کې ورته ډسپلی نه کړي. دې نه وروسته دې ساحې ته نوم ورکوو. مثلا دې ساحې ته مې نوم ورکړه ST یا سټار او لاندې ورته لیکمه چې دا ټول کارونه دې وکړل، بیا چیرته لاړ شه؟ ګوټو. ورته یم دوباره لاړ شه. چیرته؟ ورته یم چیرته لاړ شه او د همغه ساحې نوم چې موږ ورکړی دلته لاړ شه. نو اوس دا موږ او تاسې وایرس جوړ کړل. دا فایل اوس ډېر ضللي او مضره فایل ده. ولې؟ که چیرې دا څوک کلیک کوي د موږ په کمپیوټر کې به همدا پروګرامونه او شیان خلاصیږي او بندیږي. وبخښئ بندیږي به نه، همداسې به خلاصیږي. نو یوه دقیقه تېره شي، یوه دقیقه کې زموږ کمپیوټر جام کېږي، هغه موږ نشو کولی چې بیرته بند کړو، ځکه دا چې که موږ بندوو بیرته یې دا خلاصوي. اوس دا عملي زه تاته ښیم. دا اوس که دې فایل باندې چا کلیک وکړ کمپیوټر څه کېږي؟ هنګ کېږي، جام کېږي. اوس دا یو قسم ته وایروس. دلته کولی شم زه په همدې کې داسې لیکنه وکړم چې موږ دا کمپیوټر کې چې څه شیان دي ټول پاک کړي. که چیرې څوک لیکي هر څه ډیټا له منځه لاړه شي. یا داسې کولی شو موږ کمانډونه ولیکو چې دا څه ډیټا ده دا ټوله هایډ کړي په کمپیوټر کې. نو هر قسم ته ضللي او مضره فایل موږ جوړولی شو.
او دا دونه پروفیشنل یا مسلکی وایرس نه دی. موږ د پایتان پروګرام ژبې سره یا نور پروګرامینګ ژبو سره کولی شو پروفیشنل مسلکی چې څه قسم ته وغواړو په هغه شکل وایرس جوړ کړو. خو دا هغه ابتدایي خبره ما تاسو ته وکړه. اوس دا فایل موږ جوړ کړ، دا یو وایرس ده. خو د دې شکل یا ظاهري بڼې ته که چیرې څوک وګوري هغوی ته دا پته لګېږي چې دې فایل کې څه قصه ده، څوک زړه نه ښه کوي چې دا خلاص کړي. نو په دې درې فایلونو کې څه فکر کوئ؟ کوم یو فایل به سړی خلاص کړي؟ وایي دا تصویر سړی خلاصوي، ځکه نوم یې چې شی ده، دا شی یې لیکلی دی ګلپاڼه. وایي راځه دا وګوره، هوا قسم ښکاري. نو یو څوک ډبل کلیک کوي په دې باندې او دا خلاصوي. اوس زه غواړم چې دغه فایل نه ده، دا هم یو تصویر کې ځای په ځای کړم. که چیرې څوک هغه تصویر خلاص کړي نو دا وایرس دې ورته رانې اکزیکیوټ شي. او اکثریت خلک وایرس په همدې باندې اکزیکیوټ کوي چې په وبښئ ځای په ځای کوي. سټیګنوګرافي ټریکټ ورته وایي. چې وایرس راخلي نورو فایلونو کې دننه ځای په ځای کوي، درته په ویډیوګانو کې، په تصویرونو کې، په پروګرامونو کې. نو اوس دا فایل غواړم یو تصویر کې ځای په ځای کړم او یو تصویر ته نه جوړ کړم. څه کوو د دې کار په خاطر باندې؟ نو هغه تصویر چې تاسو غواړئ دې ته راولئ هغه باید په آی سی او فارمټ کې وي. موږ دا تصویر جی پی جی فارمټ کې، دا اول دا آی سی او فارمټ ته اړوو. د آی سی او فارمټ اړولو په خاطر تاسو لاړ شئ ګوګل کې ولیکئ، ګوګل خلاص کړئ او په ګوګل کې ولیکئ جی پی جی ټو آی سی او، جی پی جی ټو آی سی او، دا مو ولیکه. او جی پی جی ټو آی سی او انلاین اینډ فری کنورټر دا را خلاصو او دلته خپل هغه کوم فایل چې موږ غواړو هغه آی سی او ته بدل کړو، اخلو انتخابوو یې. ډیسکټاپ کې موږ سره کوم یو فایل و، دا فایل ده، دا مو راواخیست. ریډي شو او اوس وکړم چې کنورټ کړم، تبدیل کړم. کنورټینګ حالت کې ده، انتظار باسو چې دا آی سی او فارمټ ته تبدیل شي. فینیشډ، دا آی سی او فارمټ ته تبدیل شو. نو ډاونلوډ ورپسې ووهئ. دا په آی سی او فارمټ کې دا تصویر موږ سره راغی د ګلپاڼه یو په نوم باندې دا ډاونلوډ. چیرته ده؟ موږ سره په کمپیوټر کې د اس پی سی ته لاړ شئ او دلته ډاونلوډ فولډر دا خلاص کړئ. ګورو دا تصویر ده. دا به راواخلو، کنټرول سی کاپي کولو دې ځای نه راوړم یې دلته صفحې سر ته مې راوړم. دا دواړه تصویرونه په یو ځای کې دي. زه به دې نه دا یو پاک کړم او یوازې به یې دا پرېږدم. اوس دې وایرس نه زه غواړم همدغه تصویر دې وایرس په آیکن باندې راسي. نو دا دواړه انتخابوم داسې. دې نه وروسته راځم او دا څه کوو؟ اډ ټو ارشیو بټن به ووهئ. څه به ووهئ؟ اډ ټو ارشیو. کلیک مې هم کړه خو خیر بیا هم رایټ کلیک پې وکړئ او اډ ټو ارشیو. دا ووایئ دې نه وروسته څه په نوم باندې غواړئ وایرس جوړ کړئ. مثلا د وایرس نوم دې وي ګل یا یو نوم هر څه چې وي. ورته وایم کریټ اس افیکس ارشیو، دا به ورپسې فعاله کوي. کوالټي به ورته وایم چې بیسټ کوالټي انتخاب کړه او دې نه وروسته ایډوانس بخش ته راسئ. دلته په اس افیکس آپشنز باندې کلیک وکړئ. سیټ اپ ته راشئ، رن افټر ایکسټرکشن. اول ای بی سی ډاټ بی ای ټي هماغه کوم وایرس چې تاسو جوړ کړی د هغه نوم ورکړئ او دې نه لاندې ورته دا کوم آیکن چې دی دې نوم ورکړئ. مثلا راځو ورته لیکو چې ګل پاڼه ای ان ای آر ای او اخر کې یو سپیس هم سپیس ډاټ آی سی او. دا فایل خلاص کړه او دې نه وروسته موډز ته راشئ، انپکټ او ټمپورري فولډر دا فعاله کړئ او هایډ آل بټنه پسې ووهئ. دا مو چې ووهه ټیکسټ اینډ آیکن ته راسئ او لوډ اس افیکس آیکن انتخاب کړئ. کوم یو فایل غواړئ تاسو د آیکن په صفت ورته انتخاب کړئ، دا اوکې کوئ او دې نه وروسته بیا اوکې. نو موږ وګورو دلته ګل ډاټ ای ایکس په نوم باندې یو فایل جوړ شو. دا فایل په ظاهره یو تصویر ښکارېږي. که چیرې تاسې وګورئ دا څه شی ده؟ یو تصویر شکل کې ښکارېږي، خو نه، دا په اصل کې څه شی ده؟ یو وایرس ده، یو ځللي فایل ده. که چیرې څوک د دې د خلاصولو کوشش وکړي کمپیوټر د ستونزو سره مخامخ کېږي. څنګه؟ ځکه دا به همدا پروګرامونه خلاصوي او تاسې به د دې وړتیا نه لرئ چې بیرته هغه دوباره څه وکړئ؟ بند کړئ. نو دا ده چې موږ څنګه یو وایرس څه وکړل؟ تیاره ماته کړل. دې باندې کلیک کوو، اوس موږ عملاً د دې نتیجه ګورو. خو له هغه نه مخکې که چیرې مو ویډیو خوښه سوې وي او غواړئ پوه شئ نور هم د کمپیوټر د امنیت په اړه او د کمپیوټر د هر بخش مربوطه ویډیوګانې موضوعګانې باندې پوه شئ، نو ویډیو در سره مخکې نورو دوستانو سره شیر کړئ او په یوټیوب کې ولیکئ عبدالله سروش تر څو پورې د کمپیوټر اړوند هره موضوع یاد کړئ. دلته ولیکئ عبدالله سروش. دا مو چې کله ولیکل تاسو ته دا تصویر او چینل راځي، دلته کولی شئ کلیک وکړئ او د هر بخش
ویډیوګانې موجودې دي د شبکې د کمپیوټر د هر بخش نو کولی شي دا یاد کړي. ښه اوس راځو دا وایروس څه کوو ایکسیکیوټ کوو. که چیرې په دې مونږ کلیک وکړو نو نور بیا موږ د دې وړتیا نه لرو چې هغه فایلونه بیرته دوباره څه وکړو بند کړو. راځو ګورو دا فایل خلاصو. چې کله موږ دا خلاص کړو ګوره یوټیوب فیسبوک دا شیان خلاصیږي او اوس نور نو موږ د دې وړتیا نه لرو چې دا بیرته دوباره بند کړو. راتلونکي ویډیو پورې مال عمل شه. په بلې ویډیو کې به انشاءالله په بلې موضوع سره غږیږو.